دی مختصر ژوند پدې کې په الله مونږ باندې خپل حقونه لازم کړی دي او د خسته ژوند تیرولو د پاره زمونږ خپل مینس کې په یو بل حقونه لازم کړی دي. د مور او پلار ځان له حقونه دي، د گاونډي ځان له حق دی، د استاد او د مشر ځان له حق دی، د لارې د سفر ملګری د غي ځان له حق دی. دا مختلف حقوق دي، دا زمونږ نه مطلوب دي او دا مونږ ادا کوو. کله چې دا حقوق سره ادا کوي نو د په دنیا کې ژوند خېستره او د په آخرت کې به ژوند خې. او په دنیا کې چې رچا ژوند خې او ورشا خپل حق رسي دل الله د عبادت او توفیق به ورکي. او چې کله دا پر دې حق نه ادا کوي نو دا بل خپل الله حق ادا کوي. د ضروري د چې موږ بعد یو بل حقونه ادا کوو. په دغه حقونو کې د خزه د خاور خپل بینس کې چې کوم حقوق دي دا انتهایی ضروری دي. د دې ذکرنا او د دې باندې عمل کول دا د هر مسلمان فریضه ده. وجه دار چې د خزه د خاون خپل بینس کې دا ژوند ډیر وخت د پاره دی، اکثر وخت د دې یو بل سره ژوند وي نو په یو بل باندې حقونه ډیر دي. دیو جنا علماء مستقل بحثونه په دې باندې لیکلي د خزه خاون باندې څه حق دی او دارنګه د خاون په خزه باندې څه حق دی. دا ضروری خبرې لازمی خبرې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه موږ ته خودلی په حدیثو کې او دارنګه قران کریم کې الله رب العالمین داغي تذکرہ کړی ده. او ګوره دا خبره ضروری ذکر ده کلم چې د خزه او د خاوند دغه ژوند برابر وي په دې سره د خاندانونو اصلاح کیږي. چې کله دیو مینس کې ژوند خراب شو په دې سره خاندانونو ورانیږي. اکثر چې رشتې ماتيږي، اکثر چې صله رحمین خرابېږي د خزه او خاوند د اختلاف په وجه باندې. دیو جن حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ابلیس چې کوم نه دا په دریاب باندې خپل تخ لګي او بیا د کار د پاره د خپل عمل لیږي د لاندې کشران لیږي چې تاسو لاړ شي کار وکړي. ځکه د غي ډیوټیم دغه د غي بزان د لازمه کړی چې خلک به گمراه کوو. موږ خپل ډیوټي نه د پیژندلې واغي خپل ډیوټي سم پیژندلې شپه ورځي وکړي دي مهنت او خاري کوي د غي د پاره. نبی دا خپل عمل چې کله ولېږي بیرته بیا د بیګا پټیم کې کارګزاري اوري. نو یو شیطان وته وي چې ما خو په پلاني سړی باندې زنا وکړه. دی وته یا خو شتا سکار نه کړی دام سکار دې شتا کړی دی خو توبه به وباسي چې بیرته به الله معاف کینو. بل وته ما هو قتل وکړه او دا سکار دی. بل وای ما غلا وکړه دا ډیر شي ګناونه هر یو ته ذکر کوي. هر یو ته دی وای اخوا شورښه سکار دین دی کړی سکار دی غټ کار غواړي. پدې کې یو راش هغه وته ز په خزو خاون پسې لګېدلې ومه او دای مینس کې ما اختلاف پیدا کاو او دا ګوره په معمولی خبرو باندې اختلافي ګوره د خزو د خاون مینس کې لکه دا به ان شاء الله روسته مو ذکر کوو د خزو کوم حقونه دي په خاون باندې. نای کې یو دام د چې سړی ډېر ناکام کوي. دا خو انسان دی په یو حالات باندې نه په یو حالات باندې صرف یو الله دی. کله با پکور کې د زنانو په خلیورانی کله به ته روټي خرابيږي کله به ته زه ګنده پاتې کی کله یو شی کله بل شی. دای خو دا مطلب نه چې ګره بس دا په مخه غلطی ده. نو که زمونږ چرته په کور کې سالن وران پوشي تریو شي یا بل منګي سه بدا کنزل او رد بده اخلاق هم خراب کړي خپل هم او د خپل اولاد او د خپل بیبيانو هم. نو په معمولی خبرو باندې ردی مینس کې اختلاف د شیطان راولي بدګمانه نه پیدا کوي بکی. دا وایي زه په خزو خاون پسې ولګېدلم د ایمنس کې می اختلاف راوستو د صحت ته ورسېدو چې خزو خاون می د یو بل نه جدا کړه. ای خپل مینس کې طلاق واقع شو. وای دا وتر تخنه را کوشي دا شیطان غاړه وسه میلاو کی
او ورته وایي چې اصل کې زما بچی خو ته کار خلک داسې کوي. وایي ګوره دا خبره دومره ضروري ده چې د ښځې او خاوند منځ کې اتفاق او اتحاد دا ضروري دی. په دې باندې د شیطان زړه چوي، په دې باندې شیطان خفه کېږي او د هغې په اتفاق اختلاف باندې او د هغې په جګړو باندې شیطان ښه خوشحالېږي. لہذا دا حقوق که موږ وپېژندل ان شاء الله تعالی دا کورنۍ احوال به بیا د سړي او د ښځې ښه برابر وي. بیا به پریشانۍ نه وي، ټینشنونه به نه وي. او دا ضروري په دې وجه باندې چې کله سړی باري ستړی ستومانه کار یې کړی یا بار د خلکو د خبرو نه تنګ شي، کور ته لاړ شي، هلته چې کور ماحول ټیکي نه هلته خوشحالی شي. خو چې سړی بار هم پریشانه دی، کور ته لاړ شي کور هم پریشانه دی، جو اکثر په خودکشي کې بیا ناپوهه خلک واقع شي. قرآن کریم کې الله رب العالمین ذکر کړي دي د آیات کې دا حقوق ته اشاره ده. الرجال قوامون علی النساء، سړی دا حاکمان به په زنانو باندې مشران به بما فضل الله بعضهم على بعض، په دې وجه چې الله بعضو ته په بعضو باندې غوروالی ورکړی دی. وبما انفقوا من اموالهم، او په دې وجه باندې چې دا سړی خرج کوي د خپل مالونو په خپل بیبیانو باندې په خپل ښځو باندې. خو که تنازعات دي منځ کې راشي د هغې علاج ښودلی دی. خلاول د نیکې زنانه دای صفت خودلې فالصالحات قانتات، نیک زنانه هغه د چې هغه تابعدار وي د خپل خاوند او دارنګه د خپل الله. حافظات للغیب، حفاظت کوي د خاوند د عزت، د خاوند د مال په وخت د غیبوالي د خاوند کې. ولی بما حفظ الله، په دې وجه چې الله ردی د حقونو حفاظت کړی دی. دا حقوق دا د قرآن کې الله ذکر کړی دي. هغه ته اشاره ده الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. نو د خاوند په خپل ښځه باندې کوم حقونه دي هغه مختصر موږ یو څه ذکر کو. اول نمبر حق دا دی ښځه باید د خپل خاوند خدمت کوي خپل وس موافق. او دا د موخ کې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دور نه بلکې دا غینه مخکې دغه شان سلسلوار را روان ده چې ښځه د خپل خاوند خدمت کوي، دغې د اخلي پخلي، دغې د کپړو وغیره، دغې ټول انتظام دی په سر باندې اغوستلی. بلکې دا ښځه چې کوم ده د کور مشره ده، د کور سربرا ده. او سربرا چې کوم دا د خپل کور د خپل دغه خدمت کوي، نو د خپل رعایې خدمت کوي، د هغې په تسلط کې چې د هغې خدمت کوي. نبی صلی الله علیه وسلم ته یو زنانه راغله، حسین ابن محسن دی وایي زما ترور وه، نبی صلی الله علیه وسلم خواته راغله. د یې نه څه تپوس وکړه څه خبرو باره کې. تپوسونه چې کله ختم شو، ضرورت د هغې ختم شو، نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ویل ستا خاوند شته دی؟ هغې ورته ویل او یا رسول الله خاوند مې شته دی. ویل څنګه خدمت یې کوې که نه؟ ویل او یا رسول الله خدمت یې کومه، دومره زیات خدمت یې کومه چې کله کله عاجز هم شم ایسته. یعنی د خپل وس مطابق د هغې ښه پوره خدمت کوم چې څو پورې عاجزه شوې نه یم خدمت یې کوم. نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل فانظري این انت منه، خیال کوه ګورې، خیال کوه ستا څه مرتبه ده او د هغې څه مرتبه ده. این انت منه، ته د هغه نه په کوم مرتبه کې. فانما هو جنتک و نارک، خیال کوه ګورې خاوند دی، دا خاوند ستا جنت هم دی او دا ستا جهنم هم دی. ګورې په دې ته ځان له جنت هم ګټلی شي، په دې باندې ته ځان له جهنم هم ګټلی شي. که تابعداري دې وله وکړه، خدمت دې وله وکړو، خوشحاله دې ساته، نه ځان له به جنت وګټي. او که نافرماني دې وله وکړه چې ځان له به جهنم وګټي. فانما هو جنتک و نارک، خیال کوه ګورې دا جنت هم دی او دا جهنم هم دی. امام احمد دا حدیث نقل کړي خپل مسند کې، امام طبرانی نقل کړي المعجم الکبیر کې. او د سلفو طریقم دا او د صحابه کرامو طریقم دا و چې د هغې بیبیانو به د هغې خدمتونه کول. لکه په دې کې دوه روایتونه صرف تاسو ته یو د فاطمه رضی الله عنها روایت. فاطمه د نبی صلی الله علیه وسلم لور ده، ګرانه لور یې وته، دومره ورته ګرانه وه چې وایي کله به نبی صلی الله علیه وسلم کور کې ناست و فاطمه به راله. فاطمه به چې کله راله ځکه نور لوڼه خو د هغې اکثر وفات شوي که دا اخري پاتې وه. فاطمه به چې کله راله وایي نبی صلی الله علیه وسلم به د کټ نه ورپاڅېده
وره بغه په تندی باندې به خپل کړو چې زما لور ترې مرحبا په خیر را لیدي عربه او سزا سه پکټ کې کینه ولا کله بو چې نبی صلی الله علیه وسلم د دې خو لاړ نو دا وو تر کټ نه را پاسه د چې پلار مې راغې او نبی صلی الله علیه وسلم د تاخيره کې دا قزیره او راولې وکنه ای حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم ته یو پیره فاطمه رالنو عائشه فرمای حدیث بخاری کې راغلی ځان له څه خبره وکړي چې پټه خبره وسو وکړه نو پټه خبره وته چې وکړه نو فاطمه ډیره وجړل به وته بل خبره وکړه دوباره نبی خاندل عائشه رضی الله عنها فرمایي وي ما فاطمه نه تاسو کو چې فاطمه تا ته نبی صلی الله علیه وسلم څو ویل یو ځل ته خبره وکړه تا وجړل او به دوباره ته بل خبره وکړه تا وخندل هغه ورته د زمو د رسول الله صلی الله علیه وسلم یې کې راز دی زه خپل پلار راز نشم پاش کولای چې هغه ژوند دی کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو دغه نورستا عائشه فرمایي وای ما فاطمه ته ویل چې فاطمه تب ما ته خامخه خبر راکې زما پتا باندې حق ته زستا مورم ما ته خبر راکې چې نبی ته څه ویل دي او ورته چې وسرته ځکه وس رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی نو وای ما ته ویل شي ما چې لاول کله وجړل په دی وجه باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم ما ته به وګ کی ویل شي لوري زمانه ټرانی زی شوی د لکه چې زه وفات کېدو والایم او جدار چې جبرئیل به نور کله راتنه په رمضان کې به ما ته یو ځل قران ختمه او دی پر راته دو ځل ختم کو زما خیال دار چې زه رخصت دو والایم نو بچي صبر وکړي غره نه ما وجړل به اختیار او بیا راتی ویل چې تبه د جنت زنانو سردارې دغه بوجه می بیرته وخندل د فاطمه رضی الله عنها نبی صلی الله علیه وسلم ته ډیره ګران خپل د ترزوی علی بن ابي طالب رضی الله عنه غلې په نکاح ور کړی و نو دی په علی بن ابي طالب خدمت کاوه خدمت په دومره کاوه چې غیبا د میچنې کولې کنه دا مونږ الحمدلله د الله نعمتونه دي چې حساب اند معلوم ماشینونه دی او دا نور اسباب دي تیار وړ راځي ای په خپل باندې میشن کول او پای باندې به وربش وړ کولې نو دا خوري ګران کار دی کنه میشن اوس اکثر خلک کې پیجنې نه د مشرانې پیجنې مخکې به خلکو د میشنې کولې د سپالو په لاس باندې به خپل میشن چلول او وړ به کول په وربش به په وړ کولې نو میشن به دومره وشله ورشه دغه د الله تړه کې شي غټ غټ تړه کې په ولاړې وي د فاطمه رضی الله عنها په لاسونو باندې او به امراوړي په مشک کې نو ا مشک کوم دی په کې به وراوړي نو هغه پړې چې کوم نه په غاړه باندې اړتلې نو په دې ولي باندې ولا دغه پړی دغه کړه نخې پکړې وا چې پټه پیستلې شي وا د فاطمه په غاړه باندې علي وتویل ستا والد صاحب چې پلار دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه غلامان راغلي دي مال غنیمت کې او تراله شي خادم تزان له غواړي یو غلام یا یو وینځ ته غواړي چې ستاره لپاره خدمت کوي دا الله ستاسو په مخ ترنا کیږي او تکلیف ته تا مشکل له تا تلاشي یو غلام تی غواړه هغه دام ټیکته ویل فاطمه لاړه پلار کرا چې لاړه رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې نشته عائشه موجوده عائشه ته ویل زما پلار څه شول خو نشته بار ته چرته تللی دی ویلکا راغې نو ته چې فاطمه راغلی و او دغه شان شکایت وکاو چې زما لاس تړه کې شوی دی مال یو غلام کترا کې یو وین زرا کې زما خدمت کې نو ډیر بخی مطلب مشکل له تکلیف ته اخر به ټیک ته زبوتیم کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راغی نو عائشه وتویل چې یا رسول الله فاطمه راغلی و ویل سی ویل شکایت وکاو چې لاس می تړه کې شوی دی او د مشکور اورل اغیم ز تکلیف کړي ما کمال غلام را کینو ډیر بخی سما خدمت کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فورن راووت کور نه راووت فاطمه فرمایي چې منګه پکور کیو پکټ کی راشي پراتو منګه نبی صلی الله علیه وسلم کور ته راغی زمون په منځ کې کېناس زمو د علی په منځ کې کېناس
چې کینا سلماته چې لوري تر اغله وي تا غلام غوښته هلمه چې یا رسول الله هلماته چې تاسو سره دینه خشه ونه خیم چې تاسو سره پر د غلام نن بهتري نبی صلی الله علیه وسلم د خپل د غیلونو د خپل اهل دغه ذهن سازي کوي دنیا سي سیمین ورنه پیدا کوي اخرت طرف ته توجه ور پیدا کوي بل بچیا زتا تاسو ته یو شی ونه خیم چې هغه تاسو د پاره دینه بهتر وي د غلام نه هغه ولې یا رسول الله بل تاسو چې کله د شپیو دقیقې کنه نو تاسو سبحان الله 33 کرته وي 33 کرته الحمدلله 33 کرته وي الله اکبر 34 کرته وي د تاسو د پاره د غلام نه بهتر ده هغه بس ټیک دی یا رسول الله دغه وي پاغي باندې اکتفا وکړه علما ته لیکي یو وجدا بیانې چې نبی صلی الله علیه وسلم خپل اهل د پاره د آخرت ګټه غواړي دنیا ګټه نه غواړي دویم علما دا ذکر کوي وای دا اسکار او ته ډیره پاره خودري دي چې په دې کې طاقت موجود دی دا به تعالی طاقت درکې په نسبت د غلام باندې د غلام عمر طاقت په پتا کې پیدا کیږي نو خدمت داغي برقرار وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم علی ته ونوي چې ته دې لپاره خادم پیدا کا دا به تر پرولې خدمت کوي نا خدمت برقرار ساتو دانی اسماء بنت ابي بکر رضی الله عنها غیب د خپل خاون زبیر بن العوام رضی الله عنه اسماء بنت ابي بکر چې و دا د زبیر بن العوام رضی الله عنه دغه بیبي او د نبی صلی الله علیه وسلم خینه ده عائشه صدیقه دغه خور ده تقریبا د زمکه او د مدینې نه د دې زینا دا 2 میله فاصله کې پرته و دی با په سر باندې دغه خزلې مزلې دا هوشیار مشین دا زړی مړی د دې کجورو دا اډو کې دا به په سر باندې 2 میله فاصله کې وړل او دغه پټي باندې به شیندللتا خدمت وکاو ولته وګ حدیث ته نه بیان ولته نیو حق هغه داري چې خزبه د خاون دای خدمت کوي دویم حق هغه داري خزبه د خاون خبرم مني په دې شرط باندې چې دا خبره خلاف شریعت نه ګوري دا سره یاد لري ګوري خلاف شریعت خبره دی چې امر او دل نشتا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا طاعت لمخلوق فی معصیه الخالق د مخلوق تابعداري دا نشته د الله په نافرمانی کې لیکن چې کله خلاف شریعت حکم نشته دی نبی په خزه لازم دي چې هغه د خپل خاور خبره مني نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي او دا زنانو د پاره ډېر خسته حدیث دی حقاقي په ځان پوي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها کله چې وزنانه هغه 5 وخت مونږ کوي وصامت شهرها او خپل دغه رمضان روزه چې کوم دغه نيسي د رمضان روزه نيسي واطاعت زوجها او د خپل خاوند تابعداریم کوي وحفظت فرجها او د خپل ځان حفاظت هم کوي د بدکارینا دا څلور خبرې وتی ویلي اذا صلت المرأة 5 وخت مونږ وصامت شهرها رمضان روزه نيسي واطاعت زوجها د خپل خاوند تابعداریم کوي وحفظت فرجها د خپل شرمګاه دغه حفاظت هم کوي نقيل لها ودې ته ویلې شي ادخل الجنه من اي ابواب الجنه شئت چې د جنت کومه دروازه د خوخه ته داخله شه آسان کړو کوله څلور خبره غټي غټي چې کومه دروازه د خوخه د جنت پاغي باندې ور داخله شته دا حدیث امام احمد امام طبرانی نقل کړی شیخ البانی رحمه الله دا ابو الزفاف کی دغه پورا تحقیق لیکلی صحیح حدیث دی نبی صلی الله علیه وسلم نے یو پیری تاسو کله شو چې په زنانو کې بهترین زنانه کوم یو ده کوم غوړه زنانه ده نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل التي تسره اذا نظر اغه زنانه دا چې انسان خوشحالي چې کله وته سړی وګوري خپل بیبي سړی وته وګوري خوشاله شي چې زخره شي دا زما خزر زما خدمت کې هغه ته وتطيعه اذا امر او خاون چې وته سوې مکه خبره مني ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكرههم او د خاون مخالفت نه کې د خپل نفس په باره کې هم او دارنګي د مال په باره کې هم د نفس په باره کې د خاون مخالفت نه کوي او دارنګي په مال په باره کې د خاون مخالفت نه کوي هغه کار د خپل نفس په باره کې نه کوي هغه کار د خپل مال په باره کې نه کوي چې خاون په خپه کوي دا بهترین زنانه ده ترغیب او ترهیب امام مزری د حدیث نقل کړی
دریم حق هغه دی زنانه ته دا اجازت نشته چې خاون حاضر دی دا دغه د اجازه نه بغیر نفلی روزه ونیسي فرضی نه نفلی فرضی روزه خو که خاون وته چې مینې سن خاون تابعداري نشته ګناګاریږي بیا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق لیکن نفلی روزه دا خاون دومره زیات حق دی چې خزا دا نفلی روزه نشي نیولای دغه د اجازه نه بغیر کاغه ته چې روزه ونیسا تا ته اجازه ته بر ټیک دی به نیسی چې هغه چې روزه باندې نیسی نفلی نبی هغه ته اجازت نشته چې دا د خپل خاوند اجازه نه بغیر دا نفلی روزه ونیسي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد د زنانه پر حلال ندي چې هغه دی روزه ونیسي او حالدار چې خاوند حاضر وي الا باذنه مگر چې خاوند اجازه وو بیا خیر دی امام ترمذی دا حدیث نقل کړی دی یو غره دا باز خلک په خپل باندې بيدینی پکې کرانو خزه دین تم نه پری دي په خزه باندې فرضي روزه ماتي فرضي منسته نه پری دي دا حرام کار دی غره دا ناروا ده دا خو نهي عن المعروف ته دا خو منافقانو صفت ته چې نهي عن المعروف کوي د معروف نه خلق منه کوي دغه منه کوي غره البته نفل روزه ده نو ټیک دا بیا اجازه شته که تخپل خزه منه کی شر زما خدمت ته زما ضرورت تی نو کاغه منه کې نبی ته اجازه شته هم د سینه چې خامخا ته منه کوي لیکن صرف شریعت اجازه درکړي نور خو روزه ډیری دیول پکار دي څلورم حق هغه دی د خاوند د اجازه نه بغیر خزه ته دا نشته دا اجازه نشته چې هغه د کور د څوک داخل کی کور ته څوک نه داخلي هغه څوک چې هغه باندې خاون خپکیږي اجازت نه بغیر داخله ته ممنوع ده او په دې باب کې باید زنانه غړي بے باکی کوي ډېر بے احتیاطي کوي دا څوک دی دا می زما د ترور د خاون د زوی دی د سي لنډ رشتہ بیان کی دا هغه وی دا د پلاني چې کوم دی پلانې زوی دی و زمنګ وستې سي هغه وی دغه ته شانډې د کدو خطلې که خلک سوي د لور سه به یو رشتہ براوالي وي دا زما هغه دی وی دا ناروا دا غلط کار دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الا ان لكم على نسائكم حقا خبردار تاسو په خپل بیانو حق شته دی ولنسائكم عليكم حقا استاسو د خزم په تاسو باندې حق شته خو فاما حقكم على النساء ارچ استاسو حق دی په زنانو باندې نغدار فلا يوطئن فرشكم من تکرهونه استاسو په بستر به هغه سړی نه کینی چې کوم څوک تاسو بد ګڼي دا په استاسو حق دی پر خپل خزبانی ولا يأذن في بيوتكم دی وساسو په کورونه کې اجازه نه ور کوي لمن تکرهونه هغه چاته چې هغه تاسو بد ګڼي د خزه د مجال نشته چې هغه خاوند اجازه نه نور خلکو ته اجازه ور کوي خاوند چې خپلانه په کور ته نه راځي بس نه برازي کله کله به کې خزه دام به کی وای خاج بل دا په کور باندې باندې بس به مال به اجازه راکړه به پلار کړه شم به دلته وره وسمات ختمي کړي سړی وته چې به ټیک ته جو ختم زه به وسمات ختمي دا خزه حق دې چې خاون په کمکار باندې خپکی هغه باندې کوي قاضي شریح دا یو تابعی دی وی زما او د خزمی شل کال زما او د خزمی شل کال شی او زما او د دې په مابین کې اختلاف نور راغله سیوا د دوه زلونه اختلاف چې راغله او هم زما غلطي وای او دا ولی وای کله چې زمون واده وشو خزمی ماته ویل چې زما ستاسو سره نه ملاقات شي او نه ماته پیجنتل او نه تازه پیجنتلم ستاره پر ستا په خاندان کې ډېر خزي وي زما د پر زما په خاندان کې ډېر سړیو خو بس الله زما اوسه قسمت کړو و زما ستا سره ژوند دی او ستا زما سره ژوند دی لہذا زما استاد یو بل الله گزاران نکېږي وصف الاصول ما ته بیان کا سره چې بیا سوالته خپه اصول ما ته بیان کا خپل قوانین دی ما ته بیان کا
ما او تخپل اصول بیان کړو هغه اصول باندې هغه کاربنده شل کالو شي زما د هغه مېز کې جګړن دراغلي سیواله 2000 نه زما د هغه لګي خبره ترخیشي هغه وي غلطي زما ده وي هغه نه غلطي زما غلطي وي قضیه شوره وي دا خسته اصول دي چې سړی کېږي خپل کور ورته مخې ته هغه عمل کوي ان شاء الله چرته جګړې بند راځي اختلافات بند راځي تنازعات بند راځي نو پنځم حق هغه دی خزبا د خپل خاوند د مال او دغه د عزت خیال ساتي مال او د عزت قرآن کریم آیات ما ذکر کې کنه فالصالحات قانتات حافظات للغیب نیک زنانه هغه د چې هغه د خاوند د عزت دغه حفاظت کوي د خاوند د مال حفاظت کوي للغیب په وخت د غایب والی د خاوند کې چې هغه نشته بس دغه حفاظت وکړي دغه د عزت دا نه چې خاوند وتلې بار ته تللی دا کله په یو دروازه کې کار کوي کله کوټې سره تخې کله بل ځي کله یو بورخاره پسر کړي یو کوټ ته کله بل کوټ ته دا غلط کار دی حرام کار دی خزه لپاره ناجایز ده نبی صلی الله علیه وسلم هغه پیرو فرمایل لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها خزبا د خاوند د کور نه هیڅ نه خرج کوي الا باذن زوجها مگر د خاوند اجازه باندې به خرج کوي شاورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولد طعام خوراک پم نور کې اشاره نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل ذاک افضل اموالنا خوراک خو زمونږ بهترین مالونه دي زمونږ ټولم دغه مالونه دي نو بل خو زمونږ نشته خوراک دینم خاون هغه ګټه وټه کړي کوړته هر سره وړي دي خزل دا اجازه نشته چې هغه پټ پټ رالی او دا کله یو کلیګه کله بل کلیګه کله بل کلیګه کله خاون اجازه تو به خبره خاون په نه خپکیدو خزې د پتر چې زما خاوند د دین خبر شي خفکی په نه ته اذن حالي ویل کېدلی شي بیا خیر دی هغه ارشاد ورکولې شي لکه کڅن چې په گاوند کې خلک یو بلدا خوراکي اشیاء ورکي کنه خاوند خو بدینه خفکی که خاوند خبر شي چې گاوند کې چاله څه شی ورکړل دي خفکیږي په الا ماشاء الله کچته داسې یو غټ شومي چې هغه شمال سي انتها نه غبل خبره ده نه را په خفکیږي نه بده باندې نشپغم حق غداري اخري حق ذکر کوم نبی صلی الله علیه وسلم هغه بل حق دا ذکر کړی چې خزبا د خاوند ناشکری نه کوي وره خاوند ټول عمر دای د پاره ګټه کوي ټول شپورز لګي بهر تازي مزدوري نه کوي نوکرای نه کوي یو شي خرسي بل شي خرسي خزله سه په پیسې راوړي خزله ګټه وټه کوي خزه خو د کور باشیانه د ایخ قلار خو بل باندې اړولې کور کې ناشته وس خزبا د خاوند ناشکری نه کوي په دې باب کې نبی صلی الله علیه وسلم یو پیری زنانو ته خطاب کاو زنانو وتی ویل یا رسول الله موږ ته خطاب وکړو یو حدیث کې داري چې نبی صلی الله علیه وسلم د اختر په ورځ باندې خطبه ویله خزم راغلی وي ځکه خزم د اختر مانځه ضرور د چرایشي ویل خیال داو کو چې زنانو خبره وانه ورته ځکه لوډ سپیکر خو نه وي نو ورغه خاله ورغه بلال ور سره ده خزو ته خطاب وکړ تصدقنا ولو من حليكن فاني اريدكن اكثر اهل النار اے زنانو صدقې کوي اگر که خپل کاری اغم صدقه کوي ځکه تاسو ماته به جهنم کې ډېر خوردلې شي وي هغه ورته ویل یو خزو یا رسول الله دا ولی موږ جهنم کې ډېر نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل تكثرن اللعن وتكفرن العشير یو تاسو خیر ډېر زیاتی کوي خیری او بل د خاوند ناشکری کوي د خاوند ناشکری نه کوي یو بل روایت کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احراكن ما داسي خزي دا سوق نه لیدل چې ناقص عقل والی ناقص دین والی او د عقل من سړی دا عقل خرابای بل څوک باندې دې سي واسطه سنې خزو او به نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لو احسنت الى احداهن دهرا ثم رأت منك شيئا قالت ما رايت منك خيرا قط کچرتا وې تر دې زنانو سره ټول عمر احسانات کې ځان باندې ول تیکه کړی ځان باندې ول په نور باندې سوي په یخنۍ کې باندې ځان سم خراب کړی پیسې به دغه د پاره غټلې خو کوم معمولی د غیرت طبيعت خلاف خبره دی وکړه څوي ما رايت منك خيرا قط ما ستانه چرته خیر په ژوند کې نه ایدلې زه خو چې کور ته راغلم چې په ور کې ولاړم زما پلار کې چې زمال ته زه خو د ګل په شان ساتلی زه وای کنه زه ګل په شان ساتلی ما حالدار چلته ټول عمر صابو سکړه خړې وي دلته بچرګان خوري ویل ته خو زه د ګل په شان ساتلی ما
دا سری پیزار به پخپو کړه ولته خو سن کې خاون کولار سره وړي وي ما ستانه چرته خیر نه لیدلې دا د دې په مزاج کې پرته ده دا به د خويندې واسي خپل مزاج نه غوري یو روایت کې دومره پور راغلي دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا ينظر الله تبارک وتعالى الى امراه لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه الله باغ خزي ته ونګوري په ورځ د قیامت باندې چې د خپل خاوند ناشکری کوي او حالدار چې د خاوند به پروا کېدل هم نشي خاوند ته محتاج هم الله وو ته وي ونګوري د خزي ته چې د خاوند ناشکری کوي زمونږ دا د خاوند په خپل خزه باندې تقریبا منګه د شپږ حقونه ذکر کړل ان شاء الله تعالی آینده جمعه کې با د خزي حقونه د په خاوند باندې ذکر کوو ته به یوازې برت نه تاوي چې ما خو بس وکړله نو ما حقونه خو ثابت شو په خزه باندې خزي بم قاری کې نه جي دا موږ جو پارځه کې غر کیو نه آینده جمعه کې ان شاء الله تعالی د خزي حقونه په خاوند باندې هغه بیانو الله رب العالمین دې موږ د عمل کولو توفیق راکړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين